اشرف غني په جاز کې د انګلې نه دی هغه موږ لیږلی ده زموږ مشر د زموږ سپین ږیری د اشرف غني کې به خبرې نه کوې ورسه مریم نواز دې راوله شهباز شریف حل دې راوله آرمي چیف دې ودرېږه لږ صبر وکړه صبر وکړه قسم خدای چې دا ورته اشرف غني جنرال صاحب د مریم نواز کې داسې لږ غوندې مسکی شو چې ولې خو خیر که نه لکه انسان د سړي به سترګې اخوا دوخوا هغه باجوا دې راوله ودرېږه باجوا دې راوله مشرف دې راوله پرویز کیاني دې راوله خو خیر د همالته مردار شو بیا یې راوست پاکستان کې خو نه ده مړ بل رایل شریف دې راوله خو ټول تښتېدلي دي اشرف غني خو دې موږ مشر ده موږ په خپله لیږلی ده هلته د ریسټ هغه دپاره چې هغه وکړي استراحت وکړي جنرال صاحب بله خبر د دې په ټول پاکستان کې یو سړی پیدا نه شو چې د قاید بابای چې دی قاید اعظم چې دی هغې خپله لور هندو ته ورکوله قاید اعظم یې څه کوي قاید اعظم کله واده کړی چې بیا یې لور هندو ته ورکړله پرېږده مړه سړي عبدالله خدای ته وګوره ما ته دا وخت تاسو د ډاکټر نجیب الله چې دی هغه ولې شهید کړی و بالا یې در په سر کې رنګ دی او رقصه ته د افغانستان په خلکو مه غږېږه لږ صبر وکړه ګلخانه صبر وکړه تا داسې ملک ما ته وښیه چې د هغه چیف جسټس ریټایر شي په سبا باندې له ملکه وتښتي لاړ شي یو ملک دسره وښیه او ملک پرېږدي ځه ته نجیب یادوي او بل یادوي نجیب بلا تر په سر کړه پنجاب پاکستان په خدای که د نجیب ابرو ته ورسېږي ما ته دا وښیه چې تاسو هغه څه نومېږي هغه والا ده چې دلته ګوره زه یو خبر درته کوم یو خبره درته کوم دلته ګوره یو خبره درته کوم چې ته دلته ودرېږه لږ صبر وکړه زه سوسیال خور زه کمونیست زه نیشنلیست نه یم ته داسې یو افغان سره ناست چې خپل د هېواد سپی له تا سره نه برابروم دا فکر ونه کړې چې زه به بارسدي یو سړی راولم ودرېږه او هغه به دلته کېنوم او تا ته به وایم چې فلانی تر تا ښه افغان ده ودرېږه په ټول عمر باندې ودرېږه لږ صبر وکړه کنه چې اټم بام دې بیا روغ په دې خوله در منډم پوه شولې لږ صبر وکړه خبره واوره دلته تل یو افغان سره ناست دی قسم مې دې په خدای چې ما د هېواد سپي ته توهین وکړي سپي ته په والله که دې بیا یو هم در پرېږدم یوه خبره دویمه خبره دا ده خپل لیمیټ وپېژنه اټمي هېواد یې برق نه لري اټمي هېواد یې ګاز نه لري اټمي هېواد یې بینډۍ دې په 300 روپۍ کیلو دي اټومي هېواد د برق د په 100 روپۍ یونټ ده اټومي هېواد د فوز تنخوا نشي ورکولی اټومي هېواد خپل خلک په امریکانو باندې خرڅوي صحیح شو اټومي هېواد چیف جسټس دم امریکا ته خوښه ده د فوز مشر دم خوښه ده اټومي هېواد 3.5 اربه ډالر 15 میلیونه پاکستانی اربه ډالر ته قرضدار ہے اور څوک فامیل کې مو څو کسان دي زما فیملی کې څومره کسان دي دا زما پرسنل دی دا زه ولې درته پرسنل لا حول کما پرسنل څورونه یاست دا خلک بل طرف ته ما بوزه د خلک ما جذباتي کوا زما خبره واوره د خلک ما جذباتي کوا چې کومه سپا کې ساده هغه کوا هغه به نور کسانی چې کوم تا نه یاریږي پوه شوې موږ د ستاسو نه یاري ما مجبوره کې در پسې دار سمه مایک بند که دا کارکولیټر ده لاس کسان که تاسو یې لاس ضرب دی 50 لکه ته 500 لکه روپۍ 500 لکه روپۍ ته قرضدار سوټمار او زه 15,000 لکه سرمایه لرم یوازې د لوګر مس راوباسم درګر د په کار لګیا ده داسې مکمل د لیټم بام سره اخلم خدای دې غرق او پرق که ته څه وکړې چې ته راځې ما سره غږېږې کوشه خدای دې خوار که د ما قیمتي وخت دې تباه و برباد که تباک وایه جنرال صاحب اول دی تا نوم ته وګوره مانی چی شته وایي دا اوس نوم د یاره جنرال صاحب په اخیره کې دې ورپام زما ولې مانی خلک د ماما ښځې ته وایي مانی وایي د چی شي بیخ دی جنرال صاحب مخکې